الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ دیارلسمه درسي حلقه ده. یو پیچلی عنوان، مهم عنوان، عرش او پر عرش استوا. څوک چې د عرش په ارتباط ساوري او یا په عرش باندې د الله تعالی د استوا په ارتباط، نو حتما به یې څو سوالونه ذهن ته راګرځي. عرش څه دی؟ پر عرش د الله تعالی د استوا معنا څه ده؟ آیا عرش مکان دی که د ځمکې د تخت په څیر کوم تخت؟ آیا پر عرش د الله تعالی استوا همداسې ده لکه د ځمکې په کوم تخت باندې چې څوک استوا کوي کښېني؟ که داسې وي نو الله تعالی تر عرش مخکې چیرې و؟ عرش مخکې پیدا شوی که ځمکه او اسمانونه؟ آیا صحابه په دې اړه بحثونه یا پوښتنې کړي؟ خپلو منځونو کې بحثونه یا له پیغمبر علیه السلام سوالونه؟ او که کړي نو پیغمبر علیه السلام هغوی ته څه ځواب ویلی؟ دا پوښتنې دي چې له هر چا سره راولاړېږي، باید ځان ور باندې پوه کړي. دا باید په پام کې ولرو چې په صحابهو کې نه چا له پیغمبر علیه السلام په دې ارتباط پوښتنه کړې او نه یې کله خپلو منځونو کې په دې ارتباط بحثونه کړي. روایاتو کې دا یو هم نشئ موندلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابهو پوښتنه کړې چې یا رسول الله عرش څه دی؟ په عرش باندې د الله تعالی د استوا معنا څه ده؟ یا خپلو منځونو کې لانجه کړي او په دې باندې بحث کړي، یو په یو رای او بل په بل رای. دا ځکه چې له یوې خوا دوی د قرآن په لارښوونو باندې اکتفا کول، څه چې په قرآن کې راغلي هغه د دوی ټولو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل او دا یې کافي ګڼل. له دې اخوا ته تېرېدلې جسارت کړل. له بلې خوا هغوی په سترو سترو عملي مسایلو کې بوخت وو. دې قضایاو ته اصلا فرصت نه درلود. د الله تعالی په لار کې او د مظلومانو او بېوزلو د ژغورنې لپاره جهاد، د اسلامي نظام قائمول، د شر او فساد له ځواکونو سره پرلپسې مبارزه، په خپله کورنۍ کې، په خپلې ټولنې کې او په ټولې نړۍ کې د دین او الهي شریعت حاکمول او نړیوالو ته د قرآن پیغام رسول. د لفظي مناقشاتو له بل او خپل سره په بې ګټې جدل کې د ځان مصرفولو لپاره آسان وخت نه درلود او نه یې غوښتل چې په داسې خبرو خپل وخت ضایع کړي. خو کله چې مسلمانانو خپلو سترو الهي مسؤلیتونو ته شا کړه، جهاد یې پرېښود، دښمن یې هېر کړ، نه یې د هغه څه کولو همت درلود چې صحابه وکول. شپه او ورځ سنګرونو کې توره په لاس د دښمن مقابله، هم سوړ جنگ هم تود جنگ. په دوی کې دا همت نه و، دا همت یې له لاسه ورکړ. نه یې د الله تعالی په لار کې د جهاد لپاره وخت درلود، د خپل وخت سره او مال قرباني کولو جذبه او شوق. دغه مهال خپل منځیو مناقشات او جدلونو کې مصروف شول، دې ته مخه کړه.
که پرون به هر مسلمان غوښتل چې د کفر، شرک، ظلم او فساد په ضد د جهاد اتل وي. نن یې غوښتل چې د خپل منځیو خوشي او بې ګټې جدلونو او مناقشاتو د میدان توریالی او اتل شي. دغه مهال په دغو مسایلو د بحث او مناقشې بازار تود شو. که تاسو د دغو لفظي مناقشاتو تاریخ وڅېړئ نو هرومرو به دې نتیجې ته ورسېږئ چې دا لړۍ هغه مهال پیل شوې چې مسلمانانو په سیاسي، فکري او نظامي معازونو کې د دشمن په وړاندې ماته وخوړه. تیر برم او عظمت یې له لاسه ورکړ. په کورنیو شخړو کې ښکېل شول. د دشمن برلاسي ته تسلیم شو. ظالم، بې رحم او مفسد واکمنان ورباندې مسلط شول. او کورنی او بهرني دشمن غوښتي چې دوی په دغسې بحثونو او مناقشاتو کې مصروف باسي. صحابه له عرش او پر عرش له استوا یوازې هماغه تعبیر درلود چې قرآن یې زموږ مخې ته ږدي. په هماغه اکتفا کول او وایي الا له الحکم. په عرش د استوا معنا دا ده چې الا له الحکم، خبردار چې حکم مختص دی الله ته. الا له الامر، امرونه صادرول، فرمانونه صادرول او کارونه سنبالول دا مختص الله ته. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. څه چې په اسمانونو کې دي، څه چې په ځمکو کې دي، ټول د خدای ملک دی. خدای پیدا کړي او هغه مالک دی. یعنی الله تعالی د عالم ټولواک دی. د عالم د ټولو چارو واګي د ده په واک کې دی. دلته د ده حکم نافذ دی او اراده یې حاکمه ده او هر څه د ده په حکم او اراده ترسره کیږي. الله تعالی هم د عالم خالق دی او هم مالک. لکه څنګه چې د یو چا د پاچا کېدو په اړه ویل کیږي چې د پاچایي پر تخت کښېناست. استعاره هم دغه ده، معمول دغه ده. په ټولو ژبو کې انسانان د یو چا د واکمن کېدو او د پاچایي لپاره دغه استعاره کاروي چې د پاچایي په تخت کښېناست. همداراز د استوا علی العرش معنا دا ده چې الله تعالی د ټولواک په توګه د دې عالم د ټولو چارو واګي په خپل واک کې ونیولي. صحابه په عرش باندې د استوا نه فقط همدغه مفهوم او تعبیر درلود. راشه د قرآن ځینې هغه آیتونه له نظره تیر کړو چې دا موضوع پکې څېړل شوی. قرآن فرمایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الاعراف 45 آیت. یقینا چې ستاسو رب هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل. یعنی الله تعالی خالق دی. دا سم مخلوق چې تاسو ګورئ په اسمانونو او ځمکه کې الله تعالی هغه پیدا کړ. بیا یې پر عرش استوا وکړه. شپه پر ورځ راکاږي، پرې پټوي، داسې چې په تلوار سره یې لټوي. او لمر، سپوږمۍ او ستوري امر ته منقاد دي. په دې پوه شه چې هم خلقت یعنی پیدایش دته مختص دی او هم امر یعنی فرمانونه صادرول او چارې سنبالول.
د عالمونو پالونکی الله چې برکتناک دی. قرآن په دې مبارک آیات سره څو ډېرې مهمې او اساسي لارښوونې د خپل مخاطب په وړاندې ږدي. اول، ستاسو رب هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکې په 6 ورځو یعنې 6 تکویني مراحلو کې پیدا کړي. دوهم، د دوی له پیدایش وروسته د ټول عالم د ادارې، ساتنې او پالنې چارې په خپل اختیار کې واخیستې او د مطلق ټولواک په توګه د عالم د سلطنت پر عرش استوا وکړه. یعنی لومړی ځمکه او اسمانونه پیدا کړي، بیا یې پر عرش استوا کړه. ثم استوى على العرش. اول الله تعالی دا ټول ځمکه او اسمانونه پیدا کړي، بیا یې عرش پیدا کړی او بیا یې په عرش باندې استوا کړي. داسې نه چې الله تعالی د عالم تر پیدایش وړاندې پر عرش استوا کړي. آیات صریح کاملا په څرګنده توګه هم دا بیانوي. بلکې لومړی ملک پیدا کړی، بیا د خپل ملک مالک شوی. د عالم پر خلقت سره د دا صفت جوت شوی چې هغه خالق دی. له خلقت وروسته د الله تعالی دا صفت موږ ته جوت شوی چې خدای خالق دی. او د دې ملک د ادارې نه وروسته په عرش له استوا وروسته موږ ته دا جوت شوی چې خدای مالک دی. دا عالم ټول د الله تعالی د مختلفو صفاتو مظهر دی. خلقت هم د یو صفت مظهر دی چې هغه خالق دی د دې صفت، او د دې ملک اداره او پالنه هم دغه د بل صفت مظهر دی، او هغه دا چې خدای مالک دی او په عرش استوا کړ. خدای هم ملک دی او هم مالک، یعنی د دې ټول عالم و هستی ټول واکم دی او ملک و سلطان و پاچای هم دی. د الله له الخلق والامر د فکرې معلومیږي چې د له الخلق معنا دا ده چې ټول عالم ورسي الله تعالی پیدا کړ. الله له الخلق د آیات په ابتدا کې هم دا راغلی، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. الله له الخلق دلته مختصر راغلی. ثم استوى على العرش معنا له الامر ده. مراد دغه فقره چې الله تعالی په عرش استوا وکړه، مراد یې څه ده؟ الله له الامر، بس فرمانونه صادرول، حکمونه صادرول د کار دی، مختص دته ده. د استوا علی العرش معنا هم دا ده، فقط معنا هم دا ده. پام کوئ چې بل تعبیر ترې ونه کړي، تفصیل ته وروسته ځو. د استوا علی العرش معنا له الامر ده، یعنی امرونه صادرول او کارونه سنبالول. دا هم د کار د ټول واک رب کار دی، هغه چې اسمانونه ځمکې پیدا کړي او چارې هم دی سنبالوي. دا د ټولواکۍ او استوا علی العرش نښه او بیلګه ده چې شپه په ورځ راکاږي. وروسته له دې آیت د مثال دا چې شپه د ورځې په ځای راځي، یو په بل پسې ځي او یو بل په ډېر تلوار سره لټوي. له پاسه چې تاسو وګورئ ځمکې ته، نو وګورئ چې دا شپه داسې سرې، ورځ په شپې پسې داسې سرې روانه ده چې بس لکه یو بل چې لټوي. پورته چې هوا ته لاړ شي، له فضا نه چې ځمکې ته وګورئ، نو د مازدیګر مهال ګورئ چې دا سپینه ګاره، توره ګاره په سپینې ګارې پسې په سرعت روانه ده او د ورځې ځای نیسي. شپه خپله پرده ورو ورو یو په بل پسې په ځمکه باندې غوړوي. دا هم د ده د ټولواکۍ بله بیلګه ده چې لمر، سپوږمۍ او ستوري امر ته منقاد دي. دا ځکه چې دی ټولواک دی، دلته دغه حکمونه نافذ دي، هماغه کار کوي او په هماغه لار درومي چې الله تعالی امر ورته کړی.
یو انچ وی بل خواته منحرف کیږي نه. دا د پیړۍ پیړۍ تیریږي چې ستوري هر یو ستوری په خپل مدار کې خوځېږي. همدا چې سپوږمۍ، لمر، ستوري ټول دغه امر ته تابع او منقاد دي او هماغه لار باندې درومي چې الله تعالی ورته ټاکلې. دا ښیي چې د دې عالم پالنه او ټولواکي هم د دې اختیار کې ده. الله تعالی د دې عالم ټولواک هم دی، هم یې خالق دی او هم مالک. دا څوک اداره کوي؟ د دې پیدایښت لومړۍ ورځې تر نن پورې چې لمر په خپل مسیر کې درومي او انحراف نشي کولی، له همغه ټاکلې مسیر یوې خوا بلې خوا ته انحراف نشي کولی. د دې معنا څه ده؟ یعنې دلته دغسې یو ذات شته چې هغه اداره کوي. هغه هماغه ذات دی چې په عرش باندې استوا کړي او د دې ټول عالم د پیدایښت وروسته د دې عالم د ټولواک په توګه را جوت شوی. په دې پوه شه چې هم خلقت یعنې پیدایښت دته مختص دی، بل څوک څه نشي پیدا کولی. دا هغه څه دی چې نن علم او ساینس ورباندې اعتراف کوي. یو لوی د علمي اعجاز د قرآن چې هیڅ څوک څه نشي پیدا کولی له الله تعالی پرته. ساینس نن په دا خپل ټول مخکې تګ اعتراف کوي چې له دې نه عاجز دی چې یو وړه ذره د دې عالم پیدا کړي او یا یې نیست کړي. نه یې پیدا کولی شي، نه یې نیست کولی شي. پیدایښت الله تعالی ته مختص دی، هیڅ شریک نه لري. همدا راز چې په پیدایښت کې الله تعالی شریک نه لري، د دې عالم په ادارې او سمبالولو کې هم هیڅ شریک نه لري. قرآن فرمایي الا له الخلق والامر. پیدایښت هم د لره مختص ده، خبردار اوسه، دې ته متوجه اوسه چې اشتباه ونه کړې. پیدایښت هم مختص الله تعالی ته دی او امور سنبالول، چارې سنبالول، فرمانونه صادرول، حکمونه صادرول، دا الله تعالی ته مختص دی. په دې عالم کې فقط دغه حکم نافذ دی، په دې کې هیڅ شریک نه لري. الله تعالی مبارک او د عالمونو پالونکی او ساتونکی دی. د دې مبارک او ډېر مهم آیت په اړه څو خبرې باید په پام کې ولرو. داسې مانګیري چې الله تعالی مکان ته ضرورت لري. ګورئ چې کله مو دا آیت مخې ته راته چې الله تعالی په عرش استوا وکړه، یا دې ته ورته کوم بل مطلب، الله تعالی راغی، الله تعالی له اسمانونو نه ځمکې ته راکوز شو، دې ته ورته. که چېرته مو دغسې مطالب اورېدل نو پام کوئ چې د دې نه به ځان ساتئ چې په خیال کې مو وګرځي، دا تصور وکړئ چې الله تعالی مکان ته ضرورت لري. تابع او محدود دی په مکان پورې. مکان د مخلوق خصلت دی او د احتیاج نشه، د محدودوالي نشه. الله تعالی له دې نه ډېر لوړ دی، له دې نه ډېر بې نیاز دی. الله تعالی نه په زمان محکوم او محدود دی او نه په مکان. له مکان هم لوړ دی او له زمان نه اوچت. که ته داسې ګمان وکړ چې په عرش باندې استوا یعنې دا چې الله تعالی په یو مکان کې را محدود شوی دی او غلطې ځان ته ځای پیدا کړی دی، اشتباه دې کړې. له دې نه باید ځان وساتو. یا داسې تصور وکړي چې دا عرش د ځمکې کوم تخت ته ورته شی ده، 4 پښې لري، په ځمکې باندې اوار کښېښودل کېږي. پام کو چې دا غلطي ونه کړي. که دا غلطي ده وکړه، خدای دې هم له انسان سره تشبیه کړی او دغه عرش دې هم له مخلوق سره تشبیه کړی. یا دا چې اورې لولې چې الله تعالی په عرش باندې استوا وکړه، پام کوه، جدي دې ته متوجه اوسېږه چې داسې فکر ونه کړي چې دغه په عرش باندې استوا داسې ده لکه په یو تخت باندې د انسان کښېناسته. حیف دغو کسانو په حال چې همداسې فکر کوي. د قرآن سراتونو ته متوجه نه دی او اشتباه کوي، لوی اشتباه. خدای له مخلوق سره تشبیه کوي.
خدای لپاره مکان ثابت دی. خدای له دې عاجز و ضعیف انسان سره تشبیه کوي چې تابع د مکان ده، تابع د زمان ده. په عرش باندې د الله تعالی استوا هم داسې تعبیروي چې لکه کټ مټ یو انسان چې په یو تخت باندې کښېني. الله تعالی نه په خپل ذات کې له مخلوق سره شباهت لري او نه په خپلو صفاتو کې. الله تعالی موږ مقرر په دې مامور کړي، موږ ته یې لارښوونه کړې چې له هیڅ مخلوق سره به یې نه تشبیه کوو. هغه مثال، سیال او ند نه لري. د مخلوقاتو هیڅ خدای ته ورته نه دي او الله تعالی په هیڅ څه کې له مخلوق سره ورته نه ده. نه په عرش باندې استوا کې له مخلوق سره ورته او شبیه دی، نه عرش داسې دی لکه د ځمکې کوم تخت، او نه د عرش حمله داسې دی لکه د ځمکې څوک چې د تخت څلور پښې نیسي یا جنازه پورته کوي او یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. پام کوئ چې دا غلطي ونه کوي. په هیڅ څه کې باید الله تعالی له مخلوق سره تشبیه نه کړو. داسې تصور هم باید په ذهن کې ونه ګرځي چې معنا یې دا یې ته خدای له مخلوق سره تشبیه کړي. که د فکر وکړ چې استوا علی العرش داسې دی چې دا یو مکان ده او الله تعالی په دې مکان کې ځای په ځای شوی ده، غلطي دی کړې، لوی اشتباه دی کړې. تجدید نظر وکړه، د قرآن د صریح آیتونو مخالفت دی کړه. په دې مبارک آیات کې د یوم، استوا او عرش الفاظ ګوري چې په اصل کې انسانانو د ښکاره او څرګندو شیانو لپاره وضع کړي. دا الفاظ د انسانانو الفاظ، ښه متوجه اوسئ. عرش، استوا، یوم، دا ټول هغه الفاظ دي چې انسانانو د هغو شیانو لپاره وضع کړي چې په خپلو سترګو یې ګوري. د انسان ټول قاموس او ژبه، ټول نومونه په اصل کې د ظاهرو شیانو لپاره وضع شوي. یوم یعنې همدغه ورځ چې 12 ساعته دی، حد وسط. انسانانو دا عربو د یو نوم ورته غوره کړی، موږ د ورځ نوم ورته غوره کړی، او په دری او فارسي کې ورته د روز، او انګریزانو ورته د ډے نوم غوره کړی. دا نوم موږ وضع کړی. زموږ ټول نومونه د ظاهرو شیانو لپاره دي، هماغه چې موږ په خپلو سترګو ګورو، د همدې لپاره نومونه وضع کړي. اما الله تعالی چې کوم کتاب را لېږلی ده، په هماغه ژبه یې را لېږلی ده چې پیغمبر یې په هماغه قوم کې مبعوث کړی چې دا یې ژبه. که پیغمبر عرب و، الله تعالی په عربي کې قرآن لېږلی. که پیغمبر اسرائیلی و، د ابراهیم علیه السلام د اسحاق و یعقوب اولاده، او ژبه یې عبراني، نو هغوی په منځ کې که کوم پیغمبر مبعوث شوی، که دا موسی علیه السلام و، که دا یوسف علیه السلام و، که دا عیسی علیه السلام و، د هغوی ژبه بیا عبري و. زبور و تورات و انجیل هم په هماغه ژبه نازل شوي، د هغوی په ژبه نازل شوي. او هماغه نومونه کارول شوي دي چې بني اسرائیلو د خپلو اشیاو لپاره وضع کړي. په دې آیات کې دې مطلب ته د افادې لپاره راغلی چې د ځمکه او اسمانونو په شپږو تکویني مرحلو پیدا شوي. دلته د ورځې معنا هغه ورځ نه ده چې موږ یې پېژنو او موږ ورته نوم وضع کړی، 12 ساعته ورځ نه ده، بلکې یو تکوینی مرحله افاده کوي، یو مرحله چې په هغه کې عالم پیدا شوی ده. الله تعالی د هر څه مالک او ټولواک دی او هر څه یې تر واک او عرش لاندې دی. د استوا علی العرش معنا په خپله په دې آیت کې او له همدې فقرې وروسته راغلی، او هغه دا چې یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. د استوا علی العرش معنا هم دا، لکه څنګه چې د ورځې معنا هماغه تکوینی مرحله ده، نه دا 12 ساعته 12 غنټې ورځ، همدا راز استوا علی العرش معنا هم همدا ده چې
شپه او په ورځ راکاږي او په سرعت سره یې لټوي، چې درومي په ډېر سرعت سره او تلوار سره، او لمر او سپوږمۍ او ستوري هم دغه امر ته تابع دي. دغه ورځې په معنا یوم نشو اخیستلی چې دا زموږ 12 غنټې دي. همداراز عرش او استوا هم په متبادره معنا نشو اخیستلی. قرآن موږ ته لارښوونه کوي چې د الله تعالی په وړاندې کله ورځ له 1000 کلونو سره برابر ده، كألف سنة مما تعدون، لکه 1000 هغه کلونه چې تاسو حسابوئ. ستاسو د حساب لپاره چې کوم 1000 کلونه دي، الله تعالی ته کله کله دا 1000 کلونه یو ورځ، او کله 50000 کلونه 50000 سنه، یو ورځ 50000 کاله. فرشتو ته چې کوم ماموریت سپارل کیږي او بیا دوی راځي د منصوبه عملي کوي، 50000 کاله وروسته بیا د الله تعالی لوري ته لوړ شي، نوې منصوبې واخلي او نوې فرمانونه ترلاسه کړي. هلته بیا ورځ 50000 کاله. یعنې پام کوئ چې دا ورځ هغه ورځ ونه ګڼئ چې تاسو نومولې ده 12 غنټې. دا یاسې 2 مثالونه دي. هدف دا دی چې د انسان واړه معیارونه د الله تعالی په اړه صدق نه کوي. دلته 6 ورځې داسې 6 مرحلې په ګوته کوي چې الله تعالی له عظمت سره ښایي. استوا علی العرش په حقیقت کې یوه استعاره ده. په قرآن کې مثالونه او بیلګې ډېرې زیاتې دي. باور وکړئ چې کله مې زړه غواړي چې دا استعارې ټولې راغونډې کړم. په قرآن کې چې کومې استعارې راغلې دي دا ټولې راغونډې کړم او تشریح کړم. له دې نه یو ضخیم کتاب جوړېدی شي. په قرآن کې دومره استعارې راغلي. استعاره دا چې ځینې الفاظ د یو خاص مطلب لپاره چې هغه ته الفاظ نشته په آریت اخلي. اصلي الفاظ وضع شوي د یو بلې معنا لپاره، د یو بل څه لپاره. ته غواړې داسې یو مطلب ورباندې افاده کړي چې دغه لپاره الفاظ نشته، مجبور له دغو الفاظو نه بس مرسته واخلي او همدا وکاروي، د آریت په توګه یې وکاروي. دې ته وایي استعاره. ټول هغه مفاهیم چې د غیب په دنیا کې دي او موږ ورته نومونه نه لرو، د هغوی د معرفي کولو لپاره موږ له دې نه پرته بله چاره نه لرو چې له همدې هغه نه به کار اخلو، له استعارې نه به کار اخلو. لکه دلته عرش او استوا علی العرش، موږ د دې لپاره په خپل قاموس کې داسې الفاظ نه لرو چې په اصل کې وضع شوي دي. همدې لپاره د عرش لفظ د داسې تخت لپاره وضع شوي، 4 پښې لري، په ځمکه ایښودل کېږي، له لرګي نه جوړي یا له اوسپنه له سرو سپینو زرو نه جوړي. همدې ته موږ عرش وایو. اما اوس د الله تعالی عرش معرفي کول له دې نه پرته بله چاره نه لرو چې همدغه الفاظو نه به د استعارې په توګه استفاده کوو. عربو د دې لپاره کاروله چې د یو چا پاچا کېدل او د هېواد واګې ترلاسه کول بیان کړي. داسې لکه چې موږ وایو پاچا مړ شو او پر تخت یې زوی کښېناست. په قرآن کې داسې استعارې ډېرې زیاتې راغلي. په استعارو کې د کارول شوو الفاظو اصلي او معروف معنا مراد نه وي. هغه مفهوم مراد وي چې استعاره ورته غوره شوې. لکه په دې استعاره کې چې زوی پر تخت کښېناست، دا یو استعاره ده. د دې معنا دا نه ده چې پاچاهي ځان ته خاص تخت لري او چې هر څوک په دې تخت باندې کښېنو نو هغه پاچا شو. معنا یې دا نه ده. معنا یې دا ده چې زوی د خپل پلار ځای ناسته شو. که دا زوی پر کوم تخت کښېني که کښېنني بس پاچا دی.
داسې نه ده چې حتمن باید یو تخت وي که په دې تخت باندې څوک کښېناستو نو پاچا کېدلی شي او که ونه شو بیا نو ځای ناستی نه دی پاچا کېږي نه. پاچاهي په کوم خاص تخت پورې تړلې نه ده. د دې لپاره چې دا مطلب لا زیات واضح شي د قرآن یوه بله استعاره ستاسو مخې ته ږدم. قرآن فرمایي ختم الله على قلوبهم وسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. البقره 2 آیات. الله د دوی پر زړونو او د دوی په غوږونو مهر لګولی او په سترګو یې ځانګړې پرده ده او دوی ته ستر عذاب دی. تر دې آیات وړاندې ویل شوي چې کافرانو ته انذار وکړي که ونه کړي دوی ایمان نه راوړي. بس دا ورباندې برابره ده پیغمبره که دوی ته خبرداری ورکړي او که ونه کړي په دواړو صورتونو کې ایمان نه راوړي. وروسته د همدې د توجیه لپاره وایي ولې دا کار کوي ولې ایمان نه راوړي. دا ځکه چې الله تعالی د هغوی په زړونو او غوږونو باندې مهر لګولی او په سترګو باندې هم ځانګړې پرده ده. د آیات د استعارو معنا دا ده چې دوی داسې مرحلې ته رسېدلي چې د هدایت کېدو ټول امکانات ختم شوي، ټولې لارې پرې تړل شوي، زړه یې سخت، د نصیحت اورېدو استعداد منکوب او بصیرت یې ختم شوی. نه د حق خبره مني، نه نصیحت پرې تاثیر کوي، نه له پیښو پند اخلي او نه د عبرتناکو صحنو له لیدو متاثر کېږي، نه په خپله د حقیقت د پېژندو جوګه دي، نه د بل خبره اوري او نه دا بصیرت پکې شته چې د ده چار چاپېر خورې نشي سمې لارې ته هدایت کړي، خپلو ګناهونو دغه حالت ته رسولي. د الله تعالی د سنت مطابق اوس نو د دوی حالت داسې دی چې په هېڅ صورت ایمان نه راوړي. او قرآن پیغمبر علیه السلام موږ ته دا هم توضیح کوي چې د دې اصلي هغه څنګه ده، دا د مور لګېدو د معرفي کولو لپاره فرمایي چې کله یو څوک ګناه وکړي نو په زړه کې یو تور داغ راوچت پیدا شي، تور ټاپک نقطه. د ګناه تکرار سره دا تور داغ زیاتېږي تر هغه چې دا ټول زړه یې تک تور شي، لکه توره تیږه، لکه سرچپه کوزه چې په دې کې چې نه ساتل کېږي. کوزه خو سرچپه یې اوبه کې نه ساتل کېږي. یعنې دا ګناه دی چې انسان ورو ورو دې حد ته رسوي چې زړه یې سخت شي، د حق منلو په وړاندې ټولې دړې وتړل شي، دا امکان د تل لپاره له لاسه ورکړي چې هغه حق ومني. دا مور لګول یعنې دغه، او په دې کې معنا دا نه ده چې رښتیا هم دغسې تور داغ کې را پیدا شي، نه، معنا یې دا ده چې انسان کې رنګ رنګ تمایلات دي. کله زړه ورته وایي چې نیک کار وکړه، د نیک کار لوري ته تمایل، له بد کار کرکه و نفرت، بد کار و ګناه دې وکړه، د نیکي تمایل دې په شا وتمبولو، سپېړه دې په مخ ورته ورکړه، خبره دې ونه منله، تضعیف دې کو، او د بدي تمایل دې ته دې وده ورکړه، دې خبره دې ومنله، لا دې چاغ کړ، او په دې ترتیب د بدي تمایلات په انسان کې وده وکړي، دومره چې په ټول زړه باندې مسلط شي، د ښېګڼې ټول تمایلات کې وځپل شي، نور داسې څه په زړه کې په دې حواسو کې پاته نه شي چې هغه د نیکي طرف ته بلي او هڅوي. دغه حالت ته په دې آیت کې اصلا کې اشاره شوې. په دې آیت کې دا استعاره ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم دا کارول شوی، او بله دا چې وعلى ابصارهم غشاوة چې په ګډه همدغه پورتنی مطلب افاده کوي. د
د لومړي استعارې معنا دا نه ده چې الله تعالی کوم ځانګړی مهر لري او د کافرانو په زړونو او غوږونو یې دا مهر وهلی. متوجه اوسئ. یعنی د دې آیت معنا دا نه ده د ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم، معنا دا نه ده چې الله تعالی کوم ځانګړی مهر لري او دا مهر اخیستی ده د کافرانو په زړونو او غوږونو باندې وهلی ده، ټاپه کړی ده. معنا یې دا نه ده. د دوی زړونو او غوږونو ته کومه کڅوړه ورغوستل شوې او له پاسه یې مهر ورباندې وهلی چې اوس څوک پرانستلی نه شي، نه خبره ورننې وتلی شي او نه سم افکار. معنا یې قطعا دا نه ده. داسې چې نه غږ ورننې وتی شي او نه کومه خبره. او کوم ډاکټر د دوی زړونه او غوږونه عملیات کړي نو حتما به د دې مهر ټاپه په خپلو سترګو وګوري. معنا یې دا نه ده چې الله تعالی کوم مهر لري او د هغوی په زړونو باندې مهر وهلی ده او اوس که ته د هغه سینه پرانیزې نو د زړه باندې به یې هغه مهر نښه وګورې. اوس که څوک د دې آیت له مخې الله تعالی ته مهر ثابتوي، ځکه قرآن کې راغلی دی چې الله تعالی د کافرانو په زړونو باندې مهر لګولی او د کافرانو په زړه او غوږ د مهر نښه ثابتوي چې حتما به دا شته، ځکه په قرآن کې راغلی دی. هماغسې د استوا علی العرش په ارتباط اهل ظاهر وایي. په قرآن کې د عرش ذکر شوی ده او د استوا علی العرش ذکر شوی ده. نو الله تعالی عرش هم لري، همداسې لکه د ځمکې یو تخت او په دې عرش باندې ناست هم همدغسې ده لکه په تخت باندې د یو چا ناست. دا کټ مټ دغسې ده لکه یو څوک چې وایي الله تعالی یو مهر هم لري او د کافرانو په زړونو او غوږونو باندې دا مهر هم لګولی دی، ځکه په قرآن کې دا الفاظ راغلي. په استوا علی العرش کې هم که څوک الله تعالی ته د عرش په نامه کوم مکان او د ځمکې د کوم تخت په څیر تخت او استوا علی العرش په کوم تخت انسان د ناستې په څیر ناسته ثابتوي نو یقینا چې تېروتی ده او سخته اشتباه کړي. کوم کار چې متاسفانه اهل ظاهر یې کوي. قرآن کې عرش راغلی ده نو حتما الله تعالی د ځمکې په څیر یو تخت لري. په قرآن کې استوا علی العرش راغلی نو الله تعالی حتما په یو تخت باندې داسې ناست دی لکه انسان چې د ځمکې په کوم تخت باندې شي. دا هماغه کار دی چې متاسفانه اهل ظاهر یې کوي او سخته دوکه شوي، اشتباه یې کړي. یو بل مثال یې واورئ. قرآن فرمایي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الاسراء 29 آیت. مدې لاسونه تر خپلې غاړې تړلې ساته. تعت اللفظي معنا هم دا ده. ښه نه ده چې ما دا تعت اللفظي معنا کړې ده. اصل کې تعت اللفظي معنا مراد نه ده او دا به غلطي چې څوک تعت اللفظي ترجمه کوي. باید دې استعارې خپل مفهوم او مطلب ووایي. مدې لاسونه تر خپلې غاړې تړلې ساته. دا تعت اللفظي ترجمه د دې استعارې ده او مو یې په بشپړ پرانستو سره پرانیزه داسې چې سبا ته ملامت وګڼل شي او حسرت در باندې وشي. د استعارې معنا دا ده چې له انفاق او سخاوت لاس مه راتموه. داسې لکه چې له خپلې غاړې سره دې تړلې وي نو نشي کولی خپل جیب ته لاس کوز کړي او سره وباسي او د انفاق کې مصرف کړي. بخل مه کوه. مراد د دې استعارې همدغه داسې چې ګواکې لاسونه دې له غاړې سره تړلې دي، اوس نشي توانېدلی چې راکوز یې کړي جیبونو ته او سره وباسي او د الله تعالی په لاره کې انفاق کړي. له انفاق له بخل نه د ډډې کولو په ارتباط دا استعاره راغله.
دومره بخل مه کوه چې له مستحقینو سره له لازمي او ضروري مرستو هم لاس راتم کړه. د استعارې معنا هم دا ده. او اسراف هم مه کوه، داسې چې له مستحق او غیر مستحق سره په خلاص لاس دومره مرستې وکړي چې سبا به په خپله د بل مرستې ته اړ شي او هر څوک دې ملامتوي او ستا په حال تاسف کوي، بلکې د ورکړې او له بل سره د مرستو په دوران کې اعتدال مراعات کړه، ما بخل او ما اسراف. دلته دوه استعارې کارول شوي. لاس دې له خپلې غاړې سره مه تړه. دویمه استعاره دا چې لاسونه دې په بشپړ پرانستو سره مه پرانیزه. دا د دواړو استعارو تعطل لفظي ترجمه ده. لومړی استعاره د بخل لپاره کارول شوی او دوهمه یې د ډیر سخاوت او اسراف لپاره. په دې دواړو استعارو کې د الفاظو ظاهري معنا او تعطل لفظي ترجمه مراد نه ده. مراد قطعا دا نه ده چې هیڅ کله به خپل لاس له غاړې سره نه تړي او هیڅ کله به خپل لاسونه په بشپړ پرانستو سره نه پرانیزي. معنا یې قطعا دا نه ده. هر څوک چې دا معنا ترې واخلي سخته غلطي کړي. د الله تعالی د کلام مراد قطعا دا نه ده چې ته به هیڅکله خپل لاس له غاړې سره نه تړي او قطعا مراد دا نه ده چې ته به دواړه لاسونه پرانیستي نه پرېږدي، نه نیسي. مراد فقط دا دی چې مه له انفاق ډډه کوه او مه په اسراف سره لګښتونه کوه. مه داسې کوه لکه چې لاسونه دې له غاړې سره تړلي وي او جیب ته دې نه کوزیږي او مه داسې چې په پرانیستو لاسونو هر لوري ته مصرفونه کوي. په ټولو استعارو کې به همدا کار کوو. له تعطل لفظي ترجمې به ډډه کوو. الفاظ به بیل بیل نه ترجمه کوو او په ظاهري معنا به هم نه اخلو. په اصلي معنا چې وضع شوي دي د کومو شانو لپاره په هغه معنا به هم نه اخلو. دا کار باید د ټولو استعارو په ارتباط وکړو، که دا د قرآن استعارې دي او که هغه چې موږ یې هره ورځ په خپل کلام کې کاروو. موږ هم په خپل کلام کې هره ورځ ډېرې استعارې کاروو. دلته به هم احتیاط کوو چې په دې معنا یې وانه خورو، دا کار ورسره ونه کړو. لکه دا چې وایي فلانی زما په زړه کې خاص ځای لري، فلانی مې په زړه کې خاص ځای لري، یعنی خاص درناوی او احترام ورته لرم او یا ځانګړې مینه ورسره لرم. د استعارې معنا هم دا ده که نه. موږ کله وایي فلانی مې په زړه کې خاص ځای لري او معنا یې هم دا چې را باندې ګران ده یا ورته خاص درناوی او احترام لرم. ستا دا وینا یوه استعاره ده. د الفاظو له ظاهر داسې معلومیږي لکه چې ستا زړه یو کور وي، یو کوم قصر یا ماڼۍ او په هغه کې دې هم د دوست ته یو خاص، د فلاني ته یو خاص ښایسته خونه غوره کړې. دا د تا ځای ده چې کله راځې نو همدلته به اوسېږي. ظاهري معنا خو همداسې ده چې زما په زړه کې خاص ځای لري، یعنی زما زړه داسې ده لکه یو کور، ډېرې خونې لري، ته ټوله ښایسته خونه مې ستا لپاره مختص کړې ده، هلته به ته اوسېږي. معنا یې دا نه ده. که څوک دا معنا ترې واخلي سخت توکه شوی نه ده. دا تعبیر یې د خندا وړ نه دی. څوک همداسې تعبیر وکړي. یقینا څوک چې د عرش او عرش په عرش باندې د استوا په ارتباط هغه تعبیر کوي همدغسې دا اسلوب کاروي، همداسې اشتباه کړه. یو وایي فلانی دروند سړی دی. ستا دا وینا هم یوه استعاره ده. ځینې الفاظ د معنوي مفهوم د افادې لپاره فعالیت نیولې دي. د معنوي مفاهیمو لپاره الفاظ نه لري. اوس غواړي د یو چا سنګیني او متانت توضیح کړي، ناچار همغه الفاظ کاروي چې په اصل کې دي ملموس او مشهود شانو لپاره وضع شي. فلانی ډېر دروند سړی دی. ستا د استعارې معنا دا ده چې سنګین سړی ده، د اعتبار وړ سړی ده
او په ټولنه کې حیثیت لري او مقام لري، خاص ځای لري. معنا هم دا ده، معنا یې دا نه ده چې وزن یې زیات تر نورو چاق شوی ده. او که څوک دا معنا ترې واخلي ډېر اشتباه به نه کړي، معنا یې دروند سړی دی. دا یو استعاره ده. دې استعارې کې موږ څه کار کوو؟ معمولا څه وایو، څه کوو؟ همدا کار به د قرآن د استعارو په ارتباط هم کوو، ځکه د قرآن استعارې هم د موږ له ژبې نه اخیستل شوي استعارې دي. بس موږ د انسانانو له فرهنګ، د عربو له فرهنګ اخیستل شوي استعارې دي. لکه چې موږ د دروندوالي په ارتباط کوم تعبیر کوو، یو استعاره ده، همدغه تعبیر به د قرآن د ټولو استعارو په ارتباط هم کوو. د دروند لفظ دی په عاریت سره کارولی دی، نه په اصلي معنا. د استعارې ظاهري معنا داسې ده لکه چې د دې سړي وزن زیات وي، خو ستا مقصد دا دی چې دا سړی له اخلاقي، معنوي او فکري پلوه دروند او د قدر وړ دی. نو د دې استعارې تحت اللفظي ترجمه غلط او ناسم کار. څوک هم چې په هر ځای کې استعاره تحت اللفظي ترجمه کوي، الفاظ بیل بیل ترجمه کوي او تحت اللفظي، ناسم کار کوي، غلط کار کوي، د معمول خلاف کار کوي. اوس که کوم ساده ان ظاهر راپاسې ووایي الله تعالی فرمایي لاس دې له خپلې غاړې سره مه تړه، نو که د لاس مات شو، ډاکټر غوښتل مات لاس دې له غاړې سره در وتړي او دا سادهګۍ ورته ووایي، پام چې دا کار ونه کړي، دا د الله تعالی د امر خلاف کار دی، او درته ووایي هېڅکله به خپل لاسونه هم په بشپړ پرانیستو سره نه پرانیزي، ځکه الله تعالی د دې ممانعت کړی. او دا آیات هم ستا مخ ته کښېږدي، ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. لاس دې له غاړې سره تړلی مه ساته. قرآن دغسې وایي، الله تعالی داسې وایي. نو د ډاکټر خبره مه منه، لاس به دې له غاړې سره هېڅکله نه تړي او هېڅکله به هم داسې پرانیستې نه کوي. ورزش کې هم او هسې هم، ځکه الله تعالی ویلي چې لاسونه به هېڅکله په بشپړ پرانیستو سره نه پرانیزي. دا خوارکی نه پوهېږي چې په دې آیات کې د بخل او اسراف په اړه دوه استعارې کارول شوي. هره استعاره خاص او ځانګړی مفهوم افاده کوي. د هرې ژبې خاوندان د بیلو بیلو مفاهیمو لپاره ځانګړي استعارې لري. د هرې استعارې بشپړ الفاظ په ګډه یو مفهوم افاده کوي. هیڅ څوک الفاظ بیل بیل او د ظاهري او تحت اللفظي ترجمې په معنا نه نیسي. همداسې استوا علی العرش هم یوه استعاره ده. دا دواړه الفاظ په ګډه د دې لپاره غوره شوي چې د پاچا او ملک کېدو مفهوم افاده او بیان کړي. که دلته استوا د داسې کښېناستو په معنا واخلو لکه د انسان ناسته او عرش د ځمکې د سر د یوه داسې تخت په معنا واخلو چې له لرګي یا سرو سپینو زرو جوړ شوی، 4 پښې لري او پر ځمکه ایښودل شوی وي، پر عرش د الله تعالی استوا هم داسې تعبیر کړو، نو موږ څو ستر اشتباهات او د قرآن د لارښوونو خلاف عمل کړی. اول الله تعالی مو له مخلوق سره تشبیه کړی، په داسې حال کې چې الله تعالی د عالم له هیڅ سره شباهت نه لري. دوهم الله تعالی ته مو مکان منسوب کړی، حال دا چې الله تعالی د مکان له درلودو منزه دی. مکان د مخلوق خصلت دی او محدودیت افاده کوي. هر مکان د مخلوق محدودیت افاده کوي. اور ده، محدود ده، یو مکان یې نیولی ده. خدای نه محدود دی او نه مکان ته اړ. دا باید تل په فکر کې در سره ولرئ. الله تعالی او عرش مو لازم و ملزوم کړي. حال دا چې الله تعالی د هیڅ مخلوق پشتون ملزم نه دی. دی و په داسې حال کې چې څه نه و، نه ځمکه و، نه اسمانونه و، نه عرش.
څلورم د استعارې او د هغې د الفاظو په اړه مو د عام اسلوب او معمول تعامل خلاف عمل کړی. د استعارې تعطل لفظي ترجمه مو کړې په داسې حال کې چې دا د منل شوي تعامل خلاف عمل او غلط اسلوب ده. هیڅکله موږ نه کوو. هره ورځ موږ استعارې اورو کاروي. قطعا د هغو سره دا معامله نه کوو لکه چې تعطل لفظي معنا یې واخلو. پنځم د استوا او عرش الفاظ مو تعویل کړي په داسې حال کې چې الله تعالی فرمایي وما یعلم تعویله الا الله، او په تعویل یې له الله تعالی پرته بل هیڅوک نه پوهېږي. عرش او استوا علی العرش و استعاره ده. همداراز حمله د عرش یو استعاره ده. نه عرش د الله تعالی لپاره مکان دی، نه پر عرش استوا داسې ده لکه پر تخت د کوم انسان ناسته، او نه حمله د عرش داسې څه دي چې عرش پر خپلو اوږو وړي. داسې چې الله تعالی کله وغواړي له یوه ځای بل ځای ته ولاړ شي، نو همدا د عرش حمله یې له عرش سره یو ځای انتقالوي، او الله تعالی هم له پاسه ورباندې ناست. متاسفانه د اهل ظاهر تعبیر هم داسې ده. د هغوی ټول تعبیر نه له دې نه پرته بله معنا سړی نه شي ایستلی، چې ګواکې دا د الله تعالی عرش فقط د ځمکې په څېر دی او تخت ته ورته ده، 4 پښې لري او 4 حمله او هم په خپلو اوږو اخیستی ده، او الله تعالی هم له پاسه او له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. دا د اهل ظاهر تعبیر ده او دا د بایبل تعبیر ده. بایبل کټ مټ الله تعالی هم دغسې معرفي کوي. الله تعالی عرش حمله او دا چې هم دا حمله عرش له یو ځای بل ځای ته انتقالوي، کټ مټ هم دغسې تعبیروي. دا خبرې نه په قرآن کې راغلي، د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې راغلي. دا خبرې د محرف بایبل خبرې دي، غلطي او تعریف شوي خبرې، د قرآن خبرې نه دي. قرآن راغلی چې د بایبل ټولې غلطي خبرې تصحیح کړي. متاسفانه په ډېر تعصب سره باید ووایم چې ځینو مفسرینو متاسفانه اشتباه کړي، او حتی دا هڅه کړې ده چې د قرآن په د آیاتونو په تفسیر او تعبیر کې د بایبل نه استمداد وکړي، او هڅه کړې ده چې قرآن او بایبل سره نږدې کړي، تلفیق یې کړي. نو هماغسې یې ویلي دي چې بایبل ویلي، یا د دې هڅه یې کړې چې خبره یې تفسیر او تعبیر یې بایبل ته نږدې وي. په داسې حال کې چې قرآن راغلی د بایبل د اظهاراتو د تردید لپاره، د غلط ثابتولو لپاره، د تصحیح لپاره راغلی، د تصدیق لپاره نه، د تایید لپاره نه. که تاسو قرآن او بایبل د یو بل په څنګ کې کښېږدئ او بیا یې مقایسه کوئ، نو درته جوته بشي چې یقینا قرآن اصلا راغلی د دې لپاره چې بایبل تصحیح کړي. ټول هغه موارد چې په قرآن کې هم راغلی او په بایبل کې هم راغلی، تاسو به وګورئ چې دا اصلا راغلی د دې لپاره چې د بایبل وینا تردید او تصحیح کړي. د الله تعالی د ذات په ارتباط په بایبل کې څه راغلی، د هغه د صفاتو په ارتباط څه راغلی، د عرش په ارتباط څه راغلی، د حملې په ارتباط څه راغلی دي، د پیغمبرانو په ارتباط بایبل څه ویلي دی، او قرآن هم د همغو پیغمبرانو قصې زموږ مخکې شي. په دې ټولو کې به تاسو وګورئ چې اصلا قرآن د بایبل خبرې تردید کړي دي، تکذیب کړي دي، تصحیح کړي دي. بایبل یو څه ویلي دی، قرآن بل څه ویلي. څوک چې غواړي دا بحث په تفصیلي توګه له نظره تیر کړي، نو هغو ته مې سپارښتنه دا ده چې بایبل د قرآن په رڼا کې ولولئ. هلته به تاسو ته معلومه شي چې قرآن څه ویلي دی او بایبل څه ویلي دي. آیا قرآن د بایبل خبرې تصدیق کړي دي او که تردید او تصحیح؟
الله تعالی هر کتاب هغه مهال را لېږلی چې د مخکنیو کتابونو له لارښوونو او اغېز هیڅ نښه او اثر نه دی پاتې شوی. نوی پیغمبر یې هغه مهال مبعوث کړی چې د مخکني پیغمبر کتاب په بشپړه توګه تحریف شوی. قرآن یې هغه مهال را لېږلی چې د تورات، انجیل او زبور نه یوازې یوه صفحه هم روغه نه ده پاتې شوې او په بشپړه توګه له منځه تللې او پاڼه پاڼه یې د دشمنانو په لاس سوځېدلې. کله چې د غرب له لوري د شرق له لوري په اسرائیلو باندې بریدونه شوي دي، د ایران له لوري تلې مسلط شوي دي، د هغوی ټول مذهبي کتابونه سوځولي، معابد یې وران کړي. کله چې رومیان راغلي همدغه معامله یې ورسره کړې. د هغوی د مذهبي کتابونو هېڅ نه دی پاتې شوی، نه تورات پاتې شوی، نه انجیل پاتې شوی، نه زبور. څه چې د بایبل په نامه لیکل شوی ده او د تورات او انجیل او زبور مجموعه یې ګڼي، دا اصلا په یوناني ژبه لیکل شوی، د رومیانو په سپارښتنه لیکل شوی ده، د هغوی د غلامانو، مزدورانو، مبلغینو له لوري لیکل شوی، د پولس په څېر مبلغ د هغوی په لاس لیکل شوی او په ټولو کې تحریف شوی. تورات او انجیل او زبور په بشپړه توګه تحریف شوی. د بني اسرائیلو ټولو پیغمبرانو ته اهانت شوی ده، دروغ ورپورې تړل شوي دي، سخت بد تورونه ورباندې لګېدلي. دا په یوناني ژبه لیکل شوی ده او وروسته بیا په مختلفو ژبو باندې ژباړل شوی دی، عبري ژبې په شمول. بایبل اصلا لیکل شوی په یوناني ژبه او تاسو به هیڅ کله اصلي عبري نسخه پیدا نه کړئ، نه د تورات، نه د انجیل او نه د زبور. دې ته مو باید پام وي چې د الاعراف سورې په 45 آیت کې چې مخکې مو تلاوت کړ، د قرآن وینا په حقیقت کې د بایبل د هغې غلطې ادعا تردید کوي چې وایي الله تعالی په 6 ورځو کې ټول مخلوقات پیدا کړل. په دې کار سره ستومانه شو، همدغه الفاظ کاروي په دقیقه توګه. 6 ورځو کې اسمانونه ځمکې پیدا کړل او د خلقت له کار نور فارغ شو، ستومانه شو او په 9 ورځې آرام وکړ، تفریح، رخصتي. د بایبل د پیدایش باب 2 فصل په دې خبرې پیل کیږي. په دې ترتیب اسمانونه، ځمکه او څه چې په دوی کې دي تکمیل شول، پیدایش ته تکمیل شو. د 9 ورځې پر رسیدو سره خدای د پیدایش کار تمام کړ او له کاره یې لاس واخیست. خدای 9 ورځې ته برکت ور په برخه کړ او هغه یې مقدسه وبلله. دا ځکه چې د هغه ورځ وه چې خدای د پیدایش د کار له بشپړولو وروسته آرام وکړ. په دې توګه اسمانونه او ځمکه پیدا شول. دا د بایبل الفاظ دي. بایبل په دې وینا سره له خدای داسې څوک جوړ کړی چې په خپل ټول عمر کې فقط 6 ورځې یعنې 72 ساعته کار کړی. په همدغو 6 ورځو کې د پیدایش کار بشپړ کړی او د 9 ورځې پر رسیدو سره له خپل کار فارغ شوی. د ځمکې او اسمانونو ټول کارونه یې خپلې مخې ته پرېښي او د خپلې ستړیا رفع کولو لپاره آرام او استراحت کړی. بایبل دا هم نه وایي چې دا آرام یوازې د همغه ورځې 12 ساعته آرام و، که دا تر ننه پورې دوام کړی، یعنی هغه د استراحت او د آرامي ورځې بشپړه شوې نه ده، تر ننه پورې رخصت دی. د بیان له الفاظو خو داسې معلومیږي چې د خدای کار په 6 ورځو کې بشپړ شوی، له کاره یې لاس اخیستی، داسې کوم کار نه دی پاته چې د بایبل خدای د کولو لپاره راپورته شي او خپل رخصتي پای ته ورسوي. دوی خدای په انسان قیاس کړی، لکه څنګه چې انسان د خپل ستړیا رفع کولو لپاره په اونۍ کې 1 ورځې رخصتي ته ضرورت لري، همداراز د بایبل خدای هم باید انسان ته ورته وي. 6 ورځې کار کړی او 9 ورځې هم آرام. پوښتنه دا ده،
آیا کوم عقلمن انسان به هغه څوک د خدای په توګه ومني چې ستړی کیږي او آرام ته ضرورت لري؟ موږ خو عملا ګورو چې د پیدایش لړۍ دا نن هم په مسلسله توګه په پرلپسې توګه روانه ده. یوه شیبه پکې توقف نه دی راغلی. د دې عالم هرې خواته چې مخ واړو ګورو چې هر څه له هیڅ پیل شي، ورو ورو ستر شي، د کمال په لوري وده ورکړی شي. پیدایش هم له هیڅ پیل شي، وړي ستر شي او ورو ورو هم هغه ته وده ورکول کېږي. که دا حیوان دی، که دا بوټی دی، که دا ونې دی، د خپل ارتقا او کمال آخري پورته ورسول شي. یو ضروري او لازم کار پرې ترسره شي، یو ضرورت ورباندې رفع کړی شي، یوه تشه او خلا په دې عالم کې ورباندې ډکه شي. بیا یې زوال پیل شي، په زړښت او مرګ محکوم شي او ځای بل ته تش کړی شي. زوړ او کمزوری ختم شي او ځوان او ځواکمن ته خپل ځای پرېږدي. دا کار هره شیبه هرې خواته تکراریږي. یو شیبه هم له دې نه فارغ نه ګورو. د دې مظاهرو تر شا خو موږ د خالق او پیدا کوونکي ذات د مسلسل تصرف، ربوبیت او پالنې نشي او آثار ګورو. د بایبل پلویان دي موږ ته ځواب ووایي چې دا کارونه څوک کوي؟ د دې تر شا د چا لاس ده؟ دا پیدایش د چا له لوري پیل کېږي؟ دوام لري، لړۍ. هره ورځ په خپلو سترګو ګورو، هرې خواته چې مخ واړو آثار یې ګورو. په خپله ترسره کېږي که یې څوک کوي؟ قرآن هم پوښتنه کوي په همدې ارتباط. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ کوم خالق پرته پیدا کېږي او که دوی په خپله د دې خالق دی؟ نو خو دا څوک د چا عقل منلی شي چې له کوم خالق پرته دی کوم مخلوق پیدا شي؟ دا د انسان د عقل خلاف دی. او نه هم دا چې په خپله دوی ځان پیدا کوي، نه خپله خالق دی او نه بېله خالق پیدا شي. دا اوس چې هر څه پیدا کېږي دا څوک وي؟ د بایبل پلویان د موږ ته ځواب وایي. تاسو د بایبل دا کچه وینا د قرآن له دې وینا سره مقایسه کړئ چې د الله تعالی په اړه فرمایي: یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. الرحمن 29 آیات. د اسمانونو او ځمکې هر څه د خپلې غوښتنې وړاندې کوي، له ده د خپلو غوښتنو ترسره کېدل غواړي. دی هره ورځ په یوه کار کې لګیا دی، یعنی هغه هره شیبه په چارو کې د تصرف په حال کې ده. مسلسل هره شیبه الله تعالی لګیا دی مخلوق پیدا کوي، پالي، ستروي او په هغو باندې یو تشه ډکوي. په مسلسله توګه ګورو چې الله تعالی د خالق په توګه په دې عالم کې تصرف کوي، د رب په توګه تصرف کوي. د هغه د خالقیت نشم ګورو او د ربوبیت آثار هم. بایبل هغسې وایي او قرآن دا وایي چې اصلا ټول مخلوق حاجتونو ته خدای ځواب وایي. څه ته چې هغوی اړ دي او محتاج دي، طبیعت یې تقاضا کوي، الله تعالی هغه ورته برابروي. د دې عالم هر کار هره شیبه په خپله مالک الملک خدای ترسره کوي. الله تعالی داسې نه دی چې د دنیا کارونه یې خپلې مخې ته پرېښي او دی هیڅ تصرف کې نه کوي، هماغسې لکه چې بایبل وایي، بلکې هر کار که ستر وي او که وړ د ده په اراده، اذن، حکم، قدرت او توفیق او مخامخ تصرف ترسره کېږي. هغه یوه شیبه هم د عالم د چارو له ادارې، پالنې او ساتنې نه غافل کېږي. لکه چې د البقرې سورې په 250 آیات کې لولو: وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. د قدرت او واکمنۍ کرسۍ په اسمانونو او ځمکې باندې احاطه کړې، یعنی اسمانونو او ځمکه ټول د هغه د
اقتدار تر کرسۍ لاندې دی ټولواک دی او حاکم دی دلته دغه حکم نافذ دی جاری دی او د دواړو ساتنه هم د اسمانونو ځمکې ساتنه هم دی نه ستومانه کوي دا هم د بایبل په ځواب کې ویل شوی بایبل وایي چې 6 ورځې کار وکړ ستومانه سو استراحت یې وکړ او الله تعالی فرمایي چې قرآن دغه په ځواب کې همدا وایي چې نه الله تعالی د ځمکې او اسمانونو پیدا کړي ساتي پالي او دغه حفظ د دواړو حفظ او ساتنه دی نه ستومانه کوي بایبل په بل ځای کې لیکي د سبت یعنی شنبې ورځ په یاد لره او سپیشلی یې ګڼه په دې ورځ به هیڅ کار نه کوئ دا ځکه چې خدای په 6 ورځو کې اسمان ځمکه او هر څه پیدا کړل او په 9 ورځې له کاره لاس واخیست نو دا ورځ د استراحت ورځ ونوموله خو قرآن د بایبل د دې غلطې خبرې په ځواب کې فرمایي چې الله تعالی د اسمانونو او ځمکې له پیدا کولو وروسته د چارو واګې په خپل لاس کې ونیولې د ټول کائنات د سلطنت پر عرش استوا وکړه هغه هم خالق دی او هم ټولواک لکه څنګه چې د مخلوقاتو پیدایشت د ده ځانګړتیا ده همداراز واکمني او د عالم د چارو سنبالول او پالل د ده کار دی شپه او ورځ د ده په امر راځي دی لمر سپوږمۍ او ستوري اداره کوي الله تعالی هم خالق دی او هم پالونکی او ساتونکی په همدې اکتفا کوو راځو سوالونو ته